بسم الله الرحمن الرحیم. اول راځو پاراګراف ته. پاراګراف کله چې موږ تاسو ټیکست لیکو په ورډ کې، مثلا زه دا جملې لیکم، کله چې زه انټر وهم د انټر نه مخکې دې ته یو پاراګراف وایي، لاندې جملې ته بل پاراګراف وایي. که چیرته صرف یو لغت هم زه انټر وهم، یو لغت بل ولیکم، یو لغت بل ولیکم. اوس دا څو پاراګراف دي فعلا دلته؟ 3 پاراګراف دي. هر وخت چې موږ انټر وهو پاراګراف اضافه کیږي. او که چیرته انټر ونه وهو ختم داسې دوامداره ولیکو. اوس مثلا زه دغه پاراګراف لږ همداسې اوږدوم ورپسې نه. اوس وګوره دا له دې اول سره نه د اخر سره دا ټول یو پاراګراف ده، ځکه چې انټر نه ده پکې وال شوی. نو له دې ځای نه تر دې ځای دا یو پاراګراف ده، دا بل پاراګراف ده، او دا بل پاراګراف ده. کله چې موږ انټر وهو انټر پاراګراف چینجوي. که غواړئ چې علامې درته وښیي نو بیا موږ دا شو مارکس کلیک کوو، موږ ته علامې ښیي. دغه علامه چې ده د پاراګراف ته د اخر کې چې راغلی. نو که ورته پام وشي له دې ځای نه تر دې ځای وینې علامه هیڅ نشته، په دغه ځای کې علامه ده. دا مطلب چې دا ټول یو پاراګراف شو، دا بل پاراګراف شو، او دا بل پاراګراف شو. زه به انټر وهم، دلته به یو څو جملې نورې ولیکم، دا به دویم پاراګراف شي، او دلته به یو څو جملې نورې ولیکم، دا به بل پاراګراف شي. اوس په دې ځای کې څو پاراګراف لرم؟ 3 دا دي، 4 5. دغه انټر دغه خپل هم یو پاراګراف ده. دغه علامې چې دي دا که موږ غواړو پرنټېږي، که ونه غواړو نه پرنټېږي، صرف د معلومات په خاطر چې دلته درته ښکاره شي. خو فعلا به یې ایسته کړمه ځکه چې موږ ته معلوم شو چې دا هم پاراګراف ده، دا هم پاراګراف ده، او دا هم پاراګراف ده. کله چې موږ تاسو یو پاراګراف کې تغییرات راولو، اوس مثلا زه دغه پاراګراف کې تغییرات راولم، فقط کرسر پکې ږدو. کرسر چې کېښودو چې هر تغییر راولم، مثلا الاینمنټ یې چینجوم، لیفټ رایټ سنټر، د ټول پاراګراف چینجېږي. مثلا فونټس یا نمبرینګ ورکوم، ګوره دغه پاراګراف د هر لاین وینې جدا جدا نه کېږي، ولې نه کېږي؟ ځکه چې ټول یو پاراګراف ده. نو هر تغییر چې راولو ټول پاراګراف کې راځي. نو دلته موږ تاسو انډنټ لرو، دې ته انډنټ وایي، ډیکریز انډنټ، انکریز انډنټ. مثلا دغه یو پاراګراف زه غواړم چې نظر د نورو پاراګرافو ته لږ مخکې شروع شي، نو کرسر به دې پکې ښیي، له دې ځای نه انکریز کوئ. کله چې انکریز کوئ دا نظر نورو ته مخته شروع کېږي. که بیرته فاصله راکمئ بیرته فاصله کمیږي. بل پکې لاین نمبر لرو، که چیرته غواړئ چې دا لاین نمبر یې لږ زیات شي، له دې ځای نه لاینز نمبر هغه لاین سپیسینګ یې زیاتوی شي. ګوره چې څومره موږ زیاتوو وبښئ لاین نمبر نه لاین سپیسینګ، نو له دې ځای نه لاین سپیسینګ زیاتولی شي. وینئ څومره زیاتوي. او له دې ځای نه موږ هم کولی شو لاین سپیسینګ نه. اوس ګوره زیاتې 3 ده، بیا 2.5 ده، بیا 2 ده. نو که چېرې موږ لاین سپیسینګ آپشن کلیک کړو، دلته موږ لاین سپیسینګ آپشن لرو. وینئ ملټیپل لرو، ایګزیکټلی لرو. هر یو چې کلیک کوئ دلته ګوره شماره ورکوي چې تر څو پورې ده. اوس مثلا که ملټیپل کلیک کوئ وینئ 3 ده. که غواړئ چې له 3 نه زیات شي دلته به دغه عدد زیاتوي. اوس ګوره 4 شو، چې اوکې کوم د 2 لاین سپیسینګ 4 کېږي. نو دلته لاین سپیسینګ ده، که کله د کوم پاراګراف لاین سپیسینګ غوښتل چې زیاتې کړي، له دې ځای نه زیاتولی شي. او بل ایډ او ریموو پاراګراف ده. ګوره ایډ سپیس بیفور پاراګراف. که غواړئ چې لږ فاصله د دې پاراګراف سره ور واچوئ، له دې مخکیني پاراګراف سره، ګوره چې کله دا کلیک کوئ له دې مخکیني پاراګراف سره لږ فاصله ور زیاتې کېږي. اډ معنا ور اضافه یې کړه. نو ګوره چې کله دا ور کلیک کوو اضافه کېږي. او دا بل لاندې پاراګراف سره لږ فاصله ختموي. دا ایډ ده، دا ریموو ده. اډ مطلب ور اضافه یې کړه، ریموو مطلب ترې ختمه یې کړه. بیفور پاراګراف له دې مخکیني پاراګراف سره لږ فاصله ور اضافه کړه، او له لاندني پاراګراف سره یې فاصله لږ کمه کړه. دې ته لاین سپیسینګ وایي. بل که چېرته موږ کوم پاراګراف سلیکټ کړی وي، اوس مثلا دا پاراګراف ته یم کرسر پکې ایښی یم سلیکټ کړی، که غواړئ چې له دې ځای نه ورته چوکاټ ورکولی شي. اوس مثلا زه لاندې یو لاین ورکوم په سر، یا لیفټ یا رایټ، یا مکمل چوکاټ ورکوم، چوکاټ ورکولی شم. له دې ځای نه کولی شي چوکاټ ورته ورکوي. دا بیا ټیبلز لپاره وروسته هم وایي. فعلا بارډرز همدومره وایي چې که چېرته غواړئ چې چوکاټ یا بارډرز ورکړي، له دې ځای نه ورته ورکولی شي. او له دې ځای نه بیا رنګ ورکولی شي. که چېرته غواړئ چې همدا چوکاټ یا همدا بارډرز دی شاته یو رنګ ولري، نو هر رنګ چې کلیک کړي هماغه رنګ به بیا ولري. بل په دې ځای کې ډایرکشن لرو. ډایرکشن چې ده موږ تاسې چې کله په مختلفو ژبو خط لیکو، د هغه لپاره ډېر زیات مهم ده. مثلا موږ پښتو او انګلیسي خط مکس لیکو. یو راپور یو چپټر جوړوئ چې په پښتو ژبه یې جوړوئ، په هغه کې بعضې لغاتونه انګلیسي استعمالوئ، یا مثلا په دري ژبه یې جوړوئ، یو څه لغاتونه د انګلیسي پکې استعمالوئ. په هغه صورت کې موږ ډایرکشن ډېر زیات استعمالوو. مثلا که چېرته زه خط لیکم، اوس چې زه خط انګلیسي لیکم له لیفټ نه رایټ ته ځي، له دې خوا نه به دې خوا ته راځي. که چېرته زه خط په پښتو یا په دري غواړم چې ولیکم، مثلا زه په پښتو خط لیکم، خو اوس هم ګوره کرسر دې خوا ده، خو د پښتو ډایرکشن سره هم ده چې باید له رایټ نه لیفټ ته لاړ شي. نو که چېرته زه اوس دلته خط لیکم، فعلا خو به دلته راځي. نو بیا موږ تاسې دلته یو آپشن الاینمنټ هم درلود، چې خط له کوم خوا نه شروع شي، له دې نه اخوا ته شروع شي. نو یو چاته سوال پیدا کېږي چې ولې الاینمنټ نه چینجوم، چې دې خوا ته راشي اخوا ته به یې ولیکم. یعنې که زه اوس الاینمنټ چینج کړم او دلته خط لیکم،
مثلا زه لیکم چې بریا انسټیټیوټ. اوس که غواړم چې انګلیسي هم ورسره اضافه کړم، اوس مثلا لانګویج مې دلته انګلیسي کو، غواړم چې دلته په انګلیسي هم نوم ورسره ولیکم، نو چې کله زه لیکم ګوره هغه چېرته ځي؟ د جملې سر ته خیز وهي. زه غواړم چې دلته ولیکل شي خو هغه جملې سر ته خیز وهي. نو په داسې وخت کې بیا موږ تاسې ډایرکشن نه استفاده کوو. کله چې پښتو یا دري لیکله کوشش کوئ چې ډایرکشن مو همیشه رایټ ټو لیفټ وي، ځکه چې د پښتو یا دري لپاره ډایرکشن باید له راستې نه چپې ته لاړ شي. ډایرکشن هم کلیک کوئ او هغه هم ورسره کلیک کوئ، الاینمنټ هم. اوس که زه ورسره په انګلیسي لیکم ګوره هېڅ مشکل به نه وي. بیرته چې ژبه چینجومه شفټ الټ چې دواړه یو ځای ووهې ژبه چینجېږي. ګوره دري شوه، بیا چې وهم پښتو شوه. نو اوس که زه بیا ادامه باندې خط لیکم نو مشکل به نه وي. مثلا یا مرکز آموزشی و بیا انګلیسي لیکم، بیا مې دواړه کلیکه انګلیسي شوه. مثلا بعضې شیان ورسره لیکم، ګوره اوس هېڅ مشکل نه پیدا کېږي چې کله زموږ تاسې ډایرکشن رایټ ټو لیفټ شي. نو همیشه هم په یاد وساتئ کله هم پښتو دري انګلیسي مکس خط لیکو یا هېڅ انګلیسي ورسره لیکله نه، بیا هم کوشش کوئ چې د پښتو دري لپاره ډایرکشن رایټ ټو لیفټ انتخاب کړئ، ځکه چې که آینده کې بیا ورسره شماره انګلیسي اضافه کوو، انګلیسي لغاتونه اضافه کوو، موږ ته بیا مشکل نه وي. دې ته ډایرکشن وایي. بل د سارټ چې د ترتیب کول یا منظم کولو ته وایي، لکه څنګه چې موږ په فولډرو کې سارټ ویلی وو چې ټول منظم شي. دلته که چېرته موږ نومونه لیست یو شی ولرو غواړو چې هغه سارټ کړو، مثلا زه دلته بعضې نومونه لیکم لکه ولی خان، احمد خان، ظریف خان، او یو لیست زه لرم غواړم چې دا لیست منظم کړم. څنګه یې منظم کړم؟ چې اول هغه نومونه راشي چې نوم یې له ا نه شروع وي، بیا هغه نومونه راشي چې بي نه شروع وي. نو دو فایده به دا وي چې یو خو به ټول منظم ښکاري، او بل د یو نوم پیدا کول بیا پکې ډېر اسانه وي چې هر نوم موږ غواړو پیدا یې کړو، نو له کوم حرف نه چې شروع ده په همغه ځای کې به یې ګورو لکه ډکشنري غوندې، موږ ته به یې نوم پیدا کول بیا اسانه وي. نو فقط سلیکټوو یې، راځو سارټ کلیک کوو. سارټ چې کلیک کوو دلته وایي چې کوم شی غواړي چې سارټ یې کړي. نو ګوره دلته موږ انټر وهلی، نو د هر یو ځان ته یو پاراګراف ده، نو ورته وایم چې پاراګراف سارټ کوو. پاراګراف کې موږ څه شی لرو؟ ټکسټ لرو. که چېرته عدد وي نمبر کلیک کوو، که چېرته تاریخ مو دلته لیکلی وي بیا ډیټ کلیک کوو. چې نو اوس ټکسټ ده خپله ټکسټ انتخابوو. که چېرې موږ عدد سلیکټ کړی وي دلته غواړو چې عدد سارټ کړو، په هغه صورت کې دا خپله نمبر ته چینجېږي، خو که چینج نه وي موږ تاسې باید چینج کړو. فعلا ټکسټ ده. اسینډینګ یې غواړي که ډیسینډینګ؟ اسینډینګ مطلب له ا نه تر ځای ته پورې، ډیسینډینګ مطلب له ځای نه تر ا پورې. اوس که زه اسینډینګ کوم اوکې کومه، نو ګوره له ا نه به شروع شي تر ځای ته، دا لیست به ټول منظم شي، هر څومره چې وي ټول به دلته منظم کوي. دې ته سارټ وایي. دا وروستني اپشنونه یې موږ زیات د ټیبل لپاره استعمالوو چې بیا کله ټیبل ته ورسېدو هلته سارټ بیا هم لرو، هلته بیا له خیره وګورو. او شو مارکس خو درته معلوم شو. بل راځو سټایلز ته. سټایل په ورډ کې ډېر زیات مهم دی. سټایل موږ د دوو مقصدو لپاره استعمالوو. یو چې کله موږ تاسې یو پاراګراف یو چپټر جوړوو د هغو د عناوینو لپاره، کوم موضوعات عناوین چې وي هغو لپاره موږ همیشه سټایل نه استفاده کوو. نو سټایل نه چې استفاده وکړو دوی فایدې به ولري. یو چې کله فهرست جوړوو، اوس مثلا زه دلته یو راپور جوړوم په هغه کې 30 موضوعګانې دي، عناوین دي، نو که چېرته زه سټایل ورکمه هر یوه ته، نو چې کله زه فهرست جوړوم مایکروسافټ ورډ ما ته خپله فهرست جوړوي، هغه مضامینو نومونه خپله راته لیکي چې دغه مضمون ده په دغه صفحه کې، دغه مضمون ده په دغه صفحه کې. په هغه صورت کې راته جوړوي چې موږ تاسې څه شی ولرو؟ سټایلز ولرو. کوم سټایلز نه یې ورکړي بیا نه راته جوړوي. او بل کولی څه شی ده؟ بل کولی دا ده چې مثلا زه په دې پاراګراف کې 30 عناوین لرم، زه غواړم چې ټول یو ډیزاین راشي. نو که چېرته زه هر یو مثلا دغه ځای کې دا عنوان ده، زه دا سلیکټوم، له دې ځای نه یې فونټ سایز غټوم، مثلا زه دغسې یو سټایل غواړم چې سایز یې 18 وي، بولډ وي، رنګ یې سور وي، فونټ یې یو بل فونټ وي. نو زه ډېر عناوین لرم، زه غواړم چې هر یو دغسې شي. نو که زه هر یو جدا جدا انتخابوم، مثلا دا مې چینج کو، بیا دا چینجوم، بیا له دې ځایه فونټ، بیا رنګ، بیا بل داسې به څومره ډېر وخت ونیسي. نو اسانه طریقه به یې څه شی وي؟ سټایل به وي. موږ به دلته یو سټایل جوړ کړو، همدغه سټایل چې هر یوه ته ورکوو اسانه بور باندې اپلای کېږي. دویم وار چې تغییر پکې راولو هم به ډېر اسانه وي. مثلا زه یو نوی صفحه به واخلم، کنټرول ان به ووهم چې نوی فایل راشي، زه یو راپور جوړوم یا مثلا یو چپټر جوړوم. په دې چپټر کې د سی آی ټي په هکله مثلا اول د وینډوز معلومات لیکم، دلته مې وینډوز معلومات ولیکل. کله چې بله صفحه راولئ کنټرول انټر وهئ، کنټرول انټر بله صفحه اضافه کوي. څو صفحې شوې اوس؟ 2 صفحې شوې. دلته به ګوره عدد مو لیکل چې په سټیټس بار کې چې 2 صفحې شوې. اوس که زه سکرول بار کلیک کوم، ګوره دا یو صفحه ده، لاندې بله صفحه. دلته مثلا زه د ورډ په هکله
بعضې معلومات لیکم کنټرول انټر وهم چې درېیمه صفحه راشي دلته د اکسل په هکله او دلته هم د اکسس په دې چپټر کې زه دغه عنوانونه غواړم چې یو سټایل ولري نو مخکې خبره مې وکړه که چېرته زه له دې ځای نه سټایل ورکوم دې ته بل ته داسې به زیات وخت واخلي نو موږ له تاسې له دغه نه استفاده کوو سټایلز نه دلته موږ سره تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې کله دا کلیک کوم دا ځای کې ټول به ښکاره شي دې کې ګوره موږ تاسې هیډینګ هم لرو هیډینګ 1 په نوم هیډینګ 2 په نوم او هیډینګ 3 هیډینګ 4 تر 9 پورې کوم موضوع چې عمومي موضوع وي هغه ته همیشه کوشش کوئ چې هیډینګ 1 ورکړئ عمومي موضوع ته هیډینګ 1 ورکړئ عمومي موضوع پورې تړلې موضوع ته بیا موږ تاسې هیډینګ 2 وایو مثلا وینډوز ده که چېرته وینډوز ځان سره یو دوه درې وړې موضوعات نور هم ولري مثلا زه لیکم چې وینډوز کوم کارونه کوي که نه دوه درې موضوعات نور ولري نو هغو موضوعاتو ته بیا موږ تاسې څه شی ورکوو هیډینګ 2 ورکوو عمومي مضمون ته هیډینګ 1 سب عنوان ته بیا هیډینګ 2 که هغه عنوان ځان سره بل وړ عنوان ولري بیا هیډینګ 3 همداسې سلسله تر 9 پورې بیا نو چې کله موږ فهرست جوړوو په هماغه سلسله یې موږ ته دی ښیي چې مثلا عمومي عنوان وینډوز لاندې واړه عنوانونه کوم دي هغه بیا راته ښیي په هغه صورت کې چې موږ هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 داسې منظم ولرو نو فعلا زه دته هیډینګ 1 ورکوم کله چې زه هیډینګ 1 ورکړم دی خپله ځان ته یو سټایل اخلي چې وینې فونټ سایز به یې دومره شي مثلا زه دا بل ته کلیک کړم فقط هیډینګ 1 کلیک کړم چې عمومي موضوع ده ګوره اوس به د دې سټایل یو شی شي مثلا دا بل ده کلیک کوم هیډینګ 1 دا به هم سټایل واخلم هر څومره عناوین چې لرم که هیډینګ 1 وي هیډینګ 1 ورته ورکوم که هیډینګ 2 وي هیډینګ 2 ورته ورکوم نو اوس کله چې زه تغیرات پکې راولم اوس مثلا زه غواړم چې فونټ سایز یې لږ نور هم زیات شي رنګ یې هم چینج شي نو بیا ضرور نه ده چې دا هر یو موږ جدا انتخاب کړو له دې ځای نه رنګ چینج کړو فقط څه کوې په دې هیډینګ رایټ کلیک کوې موډیفای کوې موډیفای مطلب تغییر یې کړه موډیفای اوس دلته ګوره فونټ سایز رنګ هر څه راځي فونټ سایز یې څومره و 14 مثلا زه یې لږ زیاتوم وایم چې 20 شي الاینمنټ هم چینجوم چې په سنټر کې دې راشي مثلا کلر یې هم چینجوم چې سور شي اوس چې کله زه دا اوکې کړم چې هر څومره ځایو کې وي ټول ګوره دا هم بدل شو نو چې هر څومره عناوین زه ولرم هیډینګ 1 مې ورکړی وي فقط زه سټایل بدل کړم هلته ټولو کې به خپله بدلېږي یا مثلا که دا خو عمومي موضوع شوه چې زما وینډوز درلود که وینډوز ځان سره یو دوه نور وړې موضوعات ولري مثلا دلته زه لیکم چې اپریټینګ سیسټم یو اپریټینګ سیسټم دا بل مثلا وینډوز 2010 ده یو دوه وړې موضوعات لري دا هر یو ځان سره لږ معلومات فعلا لري دا هم دا موضوعات مربوط د چا دي د وینډوز نو بیا به دلته هیډینګ 2 ورکوو ورزه دا کلیک کوم هیډینګ 2 به کلیک کوم دا بل به هم کلیک کوم هیډینګ 2 ګوره اوس هیډینګ 3 خپله را پیدا شو کله چې یو شي ته هیډینګ 3 ورکوو هیډینګ 4 خپله را پیدا کېږي نو اوس چې کله زه فهرست جوړوم اول عنوان به وینډوز لیکلی وي تر لاندې به یې کوم عناوین لیکل شوي وي دا او دا د سلک فاصله به یې ورکړې ده چې کله موږ فهرست ته ورسېږو بیا درته معلومیږي نو که چېرته زه اوس په دې هیډینګ 2 کې دا کوم سټایلونه چې هیډینګ 2 لري په هغو کې تغیرات راولم په همدو کې هم راسن رایټ کلیک موډیفای چې هر تغییر راولي اوس مثلا زه رنګ ورته بدلوم چې کله زه دا اوکې کړم چې هر څومره هیډینګ 2 ولرم د ټولو سټایل به چینجېږي نو دې ته سټایلز وایي که کله غواړې چې دې نه سټایل ختم شي کلیک یې کوه په دې ځای کې د اول نارمل پاراګراف کلیک کوه سټایل به ختم شي دې شي ته سټایلز وایي بیا چې کله موږ تاسو فهرست ته ورسېدو فهرست کې دا شی بیا تکراریږي نو اوس یې فعلا داسې زده کړئ چې که چېرته موږ عناوین لرو نو سټایلز به که چېرته سټایلز ورته ورکړو نو ښه والی به یې دا وي چې موږ هر وخت په سټایل کې تغییر راولو په دو کې به تغییرات خپل اتومات راځي مثلا زه بیا تغییر پکې راولم هلته یې موډیفای کوم الاینمنټ یې ورته بېرته لیفټ کوم نو چې څومره ځایو کې ما هیډینګ 1 ورکړی وي د ټول الاینمنټ به خپله رایټ شي بل راځو فایند ته فایند موږ تاسې په ورډ پیج کې ویلی وو چې مطلب یې ده پیدا کول چې کله زه فایند کلیک کوم ګوره دغه ځای کې به یو نویګیشن پین راشي که چېرته کومه جمله کوم لغات دې غوښتل چې په دې چپټر یا پاراګراف کې پیدا کړې نو که چېرته په سکرول پیدا کولو کې لږ درته مشکل و دلته یې راسن ولیکه اوس مثلا زه ورته وایم چې ما ته اپریټینګ سیسټم مې چېرې لیکلی راته پیدا کړه ګوره راسن به یې دلته خپله سلیکټ کړي چې اپریټینګ سیسټم دلته لیکل شوی او دلته به ریزلټ 1 ولیکل چې څو دانې پیدا کړي دي یو دانه یې پیدا کړی وینې دا چې کله زه کلیک کوم هم به دلته راته سلیکټوي یا مثلا زه لیکم چې ما ته بریا پیدا کړه چې بریا مې چېرته لیکلې بریا اوس وګوره بریا څو ځایه پیدا کړې ده
اته اتیا ځای هر یو چې کلیک کوي ګوره هماغه ځای ته به ځي وینې دلته خپله به یې سلیکټوي دلته او ټول یې سلیکټ کړي دي نو دې شي ته فایند وایي کله کوم یو لغات یو جمله پیدا کوله صرف دلته یې ولیکئ خپله به یې راته پیدا کړي بل دلته موږ ایډوانس فایند لرو کله چې دا نقطه کلیک کوو ایډوانس فایند یې داسې ده لکه ورډ پیډ کې چې وو دلته ګوره اول وایي چې فایند واټ څه شی غواړي چې پیدا یې کړي نو دلته به یې لیکې مثلا زه ورته وایم چې ماته وینډوز پیدا کړه چې کله زه فایند نیکسټ کلیک کوم ګوره دی به انتخاب کړي چې دغه فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه وایي له سره شروع کړئ له دې نه وروسته نور نشته غواړي چې له سره شروع کړئ ځان هو نو له سره به شروع کړي چې یو وینډوز دغه ده فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه بل فایند نیکسټ بل به راته پیدا کړي هر څومره چې لیکلي وي ټول به پیدا کړي یا مثلا لیکمه چې بریا راته پیدا کړه فایند ګوره دا یې پیدا کړو فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه فایند نیکسټ هر څومره چې فایند نیکسټ وهې هغومره یې درته پیدا کوي شارټکټ یې F3 ده په کیبورډ کې چې کله بیا F3 وهې نور به یې خپله درته پیدا کوي په F3 څه تخنیکي مشکل لري خو چې کله F3 وهې نور به یې درته پیدا کوي دې ته فایند وایي بل په فایند کې موږ تاسې ریپلیس لرو دلته هم ریپلیس شته خو دلته که دا کلیک کې په دې ځای کې هم موږ تاسې ریپلیس لرو ریپلیس مطلب بدلول کله که غواړئ چې یو جمله په بلې جملې باندې بدل کړي مثلا زه غواړم چې د انسټیټیوټ په ایجوکیشنل باندې بدل کړم نو څو ځای لیکلی ډېر زیاتو ځایو کې لیکل شوی که چېرته زه هر یو جدا جدا بدلوم مثلا دلته راځم بدلوم بل ته ځم بدلوم داسې امکان لري ډېر وخت ونیسي نو اسانه لارې موږ تاسې له چیش نه استفاده کوو له ریپلیس نه یا له فایند نه ورځئ یا راسن له دې ځای نه یې کلیکوئ دلته ګورې لیکل شوي فایند واټ اول به یې پیدا کړئ کوم شی غواړئ چې پیدا کړي نو زه ورته وایم چې ما ته انسټیټیوټ پیدا اول یې فایند کړه چې دلته انتخاب شي ګوره دا د انتخاب یې کړو ریپلیس وید په څه شی بدلوي مثلا زه ورته وایم چې په ایجوکیشنل یې بدل کوم یو بدل کړه دا کوم یو چې انتخاب ده او که ټول که صرف دغه یو بدلوي ریپلیس کلیک کړه ګوره هماغه یو به بدل شي او بیا به بل انتخاب کړي چې که غواړې دا هم بدل کړي ریپلیس چې کلیک کوي یو به درته بدلوي او که غواړم چې عموما ټول په یو بدل شي ریپلیس آل چې کله زه ریپلیس آل کلیک کوم دی به راته وایي چې څو دانې مې درته بدل کړو دومره دانې مې بدل کړو چې یو کې کوم ګوره کوم ځای کې چې انسټیټیوټ اوس به ایجوکیشنل شوی وي دې ته ریپلیس وایي نو که کله غواړئ چې یو جمله یو لغت یوې نه په بلې باندې بدل کړئ نو بیا به ریپلیس نه استفاده کوئ بل په دې ځای کې موږ ګو ټو لرو ګو ټو مطلب تلل چیرته ځي په دې ځای کې اول موږ پیج لرو چې که غواړئ پیج ته لاړ شئ ټولې موږ تاسې څو صفحې لرو 4 صفحې لرو او کرسر هم په اوله صفحه کې ده نو که غواړئ کوم بلې صفحې ته لاړ شئ مثلا زه وایم درېیمې صفحې ته لاړ شه نو چې زه درې ولیکم ګوټې کم راسن به درېیمې صفحې ته ځي که چېرې موږ تاسې ډېرې صفحې ولرو 200 250 کتاب مو لیکلی وي نو که هرې صفحې ته تلئ له دې ځای نه به اسانه ورځئ شارټکټ یې کنټرول جي چې کله کنټرول جي وایې ګوټو راځي مثلا زه وایم چې اولې صفحې ته لاړ شه ګوټو به کلیک کړم اولې صفحې ته به لاړ شي نو دا صفحې ته په هغه صورت کې ځي چې موږ هلته پیج کلیک کړی وي دلته بعضې نور موضوعات دي چې سیکشن شو چې وروسته یې وایو بک مارک کمنټ فوټ نوټ دا شیان وروسته وایو فعلا موږ تاسې باید په پیج پوه شو او په لاین پوه شو که غواړئ چې لاین ته لاړ شئ مثلا زه وایم چې لسم لاین ته لاړ شه نو لسم لاین به چیرته وي کرسر به همالته راځي مثلا اول لاین ته لاړ شه ګوره کرسر به اول لاین ته راځي اول لاین وینډوز ده که نه که ورته وایم چې دویم لاین ته لاړ شه وینې دویم لاین دا ده بیا به کرسر دلته راځي اوس چې کلوز کړو نو کرسر به په دویم لاین کې وي نو ګوټو کې کولی شئ چې پیج ته لاړ شئ کولی شئ چې لاین ته لاړ شئ دا نور اپشنونه چې مو ویل بیا هم په دې باندې خپله پوهېږئ چې څه مطلب ده بل د سلیکټ آل پوهېږئ چې څه کار کوي ټول سلیکټوي او شارټکټ یې څه شی ده کنټرول ای کله چې موږ تاسې کنټرول ای وهو بیا به ټول سلیکټېږي دلته بعضې نور اپشنونه لرلو چې تر اوسه هم نه دي ویلي مثلا سلیکټ آبجکټس په انسرټ مینیو کې وایو که چېرته شکلونه ولرو غواړئ چې شکلونه انتخاب کړئ نو بیا به دا کلیکوئ فعلا شکلونه نه لرو او بل سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیمیلر فارمیټینګ دا بیا څه کار کوي که چېرته موږ یو جمله ولرو مثلا زه دغه انتخابوم دا سلیکټ به بیرته سلیکټ ټیکسټ کوم مثلا دغه جمله ده زه دا سلیکټوم او ورته وایم چې سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیمیلر فارمیټینګ دا کومه جمله چې ما انتخاب کړې ده همدغه جملې ته ورته په ډیزاین کې چې هر جمله وي راته سلیکټ کړه نو چې کله زه دا کلیک کوم همدې ته ورته ګوره بله دا وه که نه نو هغه به راته سلیکټوي چې کله یې ټیکسټ فارمټ هر څه یو رقم وي هماغه به راته سلیکټوي او بل پکې سلیکشن پین ده چې دغه ځای کې به پین خلاصېږي چې کله یې شو آل کوي دا موږ آبجکټس او عکسونه ولرو نو هغو نومونه دلته راځي چې بیا هر یو کلیکوي سلیکټېږي باید نو چې کله عکسونه او آبجکټس ووایو بیا په دې باندې پوه شئ فعلا همدومره بس ده